په زبان باندې او په ژبه باندې خپل ځان ښه ثابتول، رښتونی ثابتول او خیرخوا ثابتول د دې ضرورت نشته. عمل سره وښیه او زړه سره وښیه چې زه حقیقت کې رښتونی هم یم او ستا خیرخوا هم. که څوک ستا خیرخواهي مني، ستا صداقت او رښتونی مني، نو ډېره ښه ده، او که نه مني نو هغه بیا ستا په ژبه باندې د راوتلو الفاظو سره هم نه مني. نو لہذا خپل ځان ښه ثابتول په قول او وینا باندې دا د هغه چا کار دی چې هغه ذهني بیمار، د هغه چا کار دی چې هغه په ذهن کې د غلامۍ په یو سوچ کې پروت دی. هر وخت دپاره یاد وساته که ته ښه کړې او که بد کړې، ستا په کار ده چې نظر د الله تعالی په رضا باندې او الحب لله والبغض لله د دې قانون مطابق وي. که چا سره ښه کې او ښېګڼه کې چې د الله دپاره کې، او که چا نه نفرت کې او تعلقاتو سره پرېږدي چې دام ستا د الله د رضا دپاره وي. ترجیحات چاته ورکول د دې معنا نه ده چې تو اوزګار یې. د چا تپوس کول په دې معنا کله هم نه دي تو اوزګار یې، او د چا تپوس نه کول کله هم دا معنا نه لري چې ته ډېر مصروفه یې. هر انسان سره د بل دپاره وقت ضرور وي، لیکن مسله د ترجیح ده او د ترجیحاتو ده. چاته وقت ورکول او د چا د زړه نه محبت کول او چا سره ښه تعلق پالل دا یو اهمه مسله ده او دا د هر چا ضرورت دی. څوک دم دا خبره نه کوي چې هغه زما تپوس نه کوي نو زه به کمزوری یم. نه، ته ځان ښه که او تکړه که، په کار ده چې ستا تپوس وکړي ستا د ښه والي د وجې.